ډیر ښه تولید دی، د روښنایۍ تولید دی او وطن ورته وطنداران ورته ډیره اړتیا لري. تلویزیون خود روشن بکنه، پکی خود روشن بکنه، وای فای خود، کمره خود، تلفن خود چارج بکنه و 2 تا پورتای چی داره. 2 ډوله برېښنا دا تولیدوي چې د غستر یوي چې دی دا یو لک ام ای هچ دا نو ژوندی برق تولیدوي او 50,000 20,000 ام ای هچ چې دی هغه بیا ډي سي برق تولیدوي. گلمتر است، دیگه ساکت است و اینورتر است، یو اس بی یا نصب شده. به نظر به قیمتش مثلا همین چیزی که ما فعلا ساختیم در 6,000 افغانی، در خارجیش فعلا 12,000 افغانی. سیستم میکنه بطری نمیمونه که مثلا خراب شود، هم به حساب چارج و هم به شارتی و مزه مگر. تلویزیون روشن بکن، تلویزیون اگر 50 وات باشه مثلا 132 اینچ باشه تقریبا 8 ساعت بیشتر کار میکنه. یو ښه کیفیت په ښه بیه په ارزانه بیه موږ ته تمام شي ټولو هیوادوالو ته. تضمین میتونم که فعلا محصولات که در وطن تولید میشه نظر به محصولات که از دیگر کشور وارد میشه کیفیتش خیلی خوب است. په نړیوال جام کې د افغانستان د بریاو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم او دا ځل نو د یوې متفاوتې خپرونې سره او غواړم چې تاسو ته یو ښه زیری درکړم د وطن په اړه. دغه زیری نو دا دی چې دلته د وطن یو نوی تولید، یو نوی اختراع او د دې ترڅنګ ګرچې دغه کارخونه کوچنۍ ده خو دا زه په ضمانت تاسو ته وایم چې انشاءالله دغه کارخونه به له دې وروسته او د دې ترڅنګ څه موده وروسته به ډېر پرمختګ وکړي، ډېره لویه کارخونه به شي او یو وخت به انشاءالله چې موږ په دې باندې ویاړو. اوس هم ویاړو چې زموږ دلته یو څو افغان ځوانانو دا هڅه پیل کړې ده چې دغه تولید په وطن کې ولري او ډیر ښه تولید دی، د روښنایۍ تولید دی او وطن ورته وطنداران ورته ډیره اړتیا لري. موږ باید تل هڅه وکړو چې د خپل وطن تولید صنعت وکاروو، ملاتړ یې وکړو. دا ځکه چې زموږ په وطن کې چې څه تولیدیږي نو انشاءالله چې هغه به ښه کیفیت لري نسبت د دې چې له نورو هیوادونو څخه راځي او د نورو هیوادونو د تولیداتو بیا څوک دلته په وطن کې خو ضمانت نشي کولی، خو د خپل د وطن تولید ضامن باید دلته وي. څوک چې دغه تولید وړاندې کوي حتما به ضمانت هم کوي. نو دا چې دغه تولید کوم تولید دی په اړه به تاسو ته ډیر معلومات درکو او د دې ترڅنګ دا واقعا د ویاړ خبره ده او د افتخار خبره ده. قالن‌های دستبافت وطن نتیجه زحمات وطنداران با قدمات تاریخی، صنعت وطن، افتخار وطن حالا به سطح جهان به دست آورید. با خدمات کارگوی رایگان در وطن غالی در کور خلا چرایلی قالین چرایلی ویزگه.
اوس مهال را سره ورور ولاړ دی کوم چې دوی دا هڅه پیل کړې ده چې دلته دغه وطن ته تولید ولري او د دې ترڅنګ دلته یو څو نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه مساعده کړې ده او دا ویاړې وطن ته به خلی چې دغه تولید ولري دا چې دا تولید کوم تولید دی په اړه به دوی موږ ته لا ډېر معلومات راکړي خو پیل کې به په مکمل ډول موږ ته ځان وپېژني بازم سلام خوب هستیم بخیر صحتتان خوب است بخیر سلامت باشین اول از همه سلام به شما و کسایی که ما را از دوربین سندرز افغانستان بیننده هستند ما عبدالبصیر مومنی هستم یکی از مسئولان کارخانه صنعتی رکاور که ما الحمدلله به افغانستان پاوربانک میسازیم تولید پاوربانک ساخت خیلی افغانستان است که ما میسازیم که ما 3 مدل است فعلا شما دیدین که زیر کار از کار کردن میره فعلا بسیار خوب تولید پاور بانک شما دارید بله پاوربانک چند سال میشه این سال اول است که شروع کردیم سال اول از دیگه بله. ماشاءالله بسیار خوب دوستانو دوی نو د پاور بانک تولید لري پاور بانک خو تل مونږ اورېدلی دی چې فقط جب ته یې کوو موبایل ته ترې کار واخله خو نه یوازې د موبایل لپاره نه بلکې داسې ډېر هغه ضرورتونه زموږ رفع کوي اړتیاوې زموږ پوره کوي چې مونږ ورسره په ژوند کې ډېر مخامخ یو خصوصا اوس چې د ټکنالوژۍ دوران دی نو دا چې دغه پاور بانکونه د څه لپاره په کار راځي د موبایل لپاره خو په کار راځي خو دوی هڅه پیل کړې ده چې لا هغه اړتیاوې زموږ د وطنوالو پوره کړي کوم چې زموږ وطنوال هیوادوال ورته ډېره اړتیا لري چې یو پکې روښنایي ده برېښنا ده خصوصا چې زموږ په وطن کې له بده مرغه چې برېښنا برق کم دی نو تقریبا 1 سال میشه بله و تولید از وطن است دیگه تولید خود ما طرح و دیزاینش اختراعش کلش خود ما انجام دادیم طرح دیزاین هر څه دوی خپل جوړ کړي دي او د دې ترڅنګ موږ بحث وکړو چې عملاً تاسو ته در وخیو دیگه همیشه در مورد ازی با ما بگوین که کدام نوع تولید پاور بانک شما مثلا دارین در مورد کیفیتش و مثلا چقدر برق تولید میکنه غیر ازی به خاطر چی چیزی کار میکنه ما 3 مدل پاور بانک داریم که در تصویر رو میبینین یکی مدل کلان است دیگه یک مدل وسط داریم و یکی خرد است این مدلش که از 1 لگمش است دیگه 300 وات برق ایسی میده 60 امپر از بطری لیتیوم ساخته شده در پاور بانک خود از بطری لیتیوم ساخت انداختیم به خاطر که تیزاب نتیجه نمیده خراب میشه لیتیوم کل ما شما تجربه کردیم که در تلفن استفاده میکنیم چیز بسیار خوب است و در حساب چارج ذخیره چارج لیتیوم بهترین بطری است فعلا در دنیا ما از بطری لیتیوم ساختیم دیر از تقریبا 60 امپر بطری داره و 1 لگمش میشه بازی 220 ولت برق ایسی میده که در یک نفر در خانه میتونه که تلویزیون خود روشن بکنه پاکی خود روشن بکنه وای فای خود کامری خود تلفن خود چارج بکنه و 2 تا پورتای چی داره تلفن گروپ داره که گروپ میتونه روشن بکنه به خانه باز یک مدل دیگه داریم بازی 50000 امچ است این باز تنها برق دیسی داره برق ایسی نداره باز تنها به حساب گروپ های خانه 2 تا گروپ کار میته تقریبا 2 شب کار میته تلفن چارج میکنه و یک مدل دیگه است 30000 امچ است که 16 امپر بطری داره هم از لیتیوم است این باز یک گروپ داره مخصوص دستفروش‌ها و کراچی‌ها در شهر در بازار برشان را ساختیم که تا مشکلشان حل شود ماشاءالله بسیار خوب دوستانو دغه درې ډوله دوی اختراع لري یا تولید لري چې یو لګې مې هیڅ او د دې ترڅنګ 50000 و 20000 ډېر ښه ماشاءالله ایسی و دیسی شما گفتین در این مورد اگه معلومات ایسی و دیسی در اصطلاح خود ما شما برق زنده و مرده یا برق شمسی و برق شهری ډېر ښه دوستانو د دې ترڅنګ 2 ډوله برېښنا دا تولیدوي چې دغه ستر یوې چې دی دا 1 لک ام ای هچ دانو ژوندی برق تولیدوي او 50000 او 20000 ام ای هچ چې دی هغه به ډي سي برق تولیدوي کوم چې د موټر څخه یې مونږ اخیستلی شو د موبایل چارجولو لپاره یا د کمپیوټر یا داسې د ګروپونو لپاره دیگه تلویزیون هم روشن میشه امرای 1 لک بله 300 وات قدرت داره در 300 وات دیگه تلویزیون ما معمولا 50 56 یا تا 100 وات زیاد نمیباشه مثلا پاکی ما 60 وات از 70 وات از تا 300 وات کار میده دیگه اکثرا وسایل خانه ما فعلا مثلا تلویزیون پاکه لپتاپ پرینتر یا در 60 وات 70 وات تا 100 وات میباشه زیاد نمیباشه یاره کار میده بسیار خوب ډیر ښه دوستانو نو دغسې د تلویزیون لپاره د پاکي لپاره باد پاکي لپاره کوم چې د ورځو کې نو ډیر ضرورت دی اړتیا ده ورته دلته په افغانستان کې نو اوس خو د اوړي موسم را رسېدلی دی
او خلک ډیر د پکی باد پکی څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ د وای فای سیستم لپاره ډیر ښه شی دی، د موبایل د چارج لپاره خو دی، کمپیوټر لپاره خو دی، او د برېښنا لپاره ګروپونو لپاره او داسې نور. نو مونږ چې زیاتره وخت اوریدلی نو په افغانستان کې بیا زیاتره خلک د پاور بانک نه یوازې د موبایل لپاره استفاده یا ګټه ترې اخلي. نو دلته به وګورو، پروسه به په تاسو وګورو چې دغه پاور بانکونه څنګه تولیدیږي او هغه کوم فعالیتونه دلته چې په دې کارخونه کې کارخانه کې ترسره کیږي هغه به هم تاسو وګورو. ما اولین کاری که میکنیم بخش فرستکاری است، خبرسازی است. این کاوره که شما میبینید فعلا از اصطلاح 08 ساخته شده. اصطلاحی است که یا تو صاف است یا که در دو است، مثلا به این شکل. دیگه اینی کاوری که فعلا شما میبینید اینی به این شکل بروش شده، بادی قاد میشه، به این شکل چیز جور میشه. این کاوری پشت سرش است. پاور بانک امده ما که است یک لگمه چی ما اینی کاورش است که یکیش بود به این شکل جور میشه و دیگه کاوری پایینش این تو سوراخ‌کاری میشه و اینجا جوشکاری میشه. میبینید خیلیش کار خود ماست. دلته نو د فلزکارۍ کارونه ترسره کیږي چې دا ورور هلته تاسو چې په تصویر کې وینئ دوی دا کار ترسره کوي. بعد از اون بازی تا ورقه المونیم است که ما خودمون چاپ میکنیم. دا یا هغه سمپلونه دي چې تاسو وینئ. انشاءالله پای کې به مکمل ډول باندې هم تاسو ته هغه فاینل تولید در بخش کاورسازی و فلزکاری ما اینی کار انجام میشه. باز بعدا میره در بخش الکترونیک، باز دوجه باز بخش سویچ‌ها و ساکت‌ها یا نصب میشن، برتر نصب میشه. بخش وایرینگ دیگه شده دیگه د بخش الکترونیک یا د برېښنا برخه کې ور به شو هلته هم معلومات به ترلاسه کړو، ځکه مهم کارونه نو هلته ترسره کیږي. ګرچې دا هم مهم دي، د کور جوړول اسانه خبره نه ده. لیدونکو دلته راغلو د برېښنا یا د الکترونیک برخې ته، چیرته چې هغه تخنیکي کارونه د دې پاور بانکونو ترسره کیږي. ورور به موږ ته په اړه لا ډېر معلومات راکړي. میشه در مورد از اینجا به ما دیگه از اول تا آخر معلومات بدی. درست است. و یک مدل دیگه ما داریم 50000 یا باز کاورش از فیلم های پلاستیکی ساخته میشه که ایران خود ما از فیلم بروش میکنیم. فیلم های صاف است، راست است. مثل که همون تو استیل گفتم راست است، یا همین راست است، تو نیست که قات باشه. ایران ما میگیریم بروش میکنیم، باز خودمون قات میکنیم. باز همون طوری که دیگه دیدین سوراخ‌کاری میشه و چاپ نصب میشه. بعد از چاپ باز همون تو ساکتکا ولمتر و لایت و یو اس بی شو نصب میشه. و همین تو کلامش هم نصب میشه. مثلا فعلا خویی از پلاستیک جور شده. از پلاستیک جور شده و این کلامش هم به این شکل میبینین که یعنی ساکتک است، مثلا نصب شده، لایت است، ولمتر است، دیگه ساکت است و اینورتر است، یو اس بی یا نصب شده. بسیار خوب. ببینید که این مثلا پروژه‌اش هست. این پلک‌های است که در این قسمت‌ها نصب میشه. در اینجا نصب میشه. اما تو دیگه پروژه‌اش نصب میشه و اینجا باز این کارمندا میبینن که چی میکنن. بخش وایرینگ است، بازی وایرینگ میشه. و بطری داخلش انداخته میشه. باز بعد از اینکه وایرینگ شد، بطری انداخته شد و بسته میشه. و مکمل کار وایرینگ و بطری سازی کلش همینجا انجام میشه فعلا. ماشاءالله بسیار خوب. دوستانو تاسو دلته دا ورونه ګورئ چې په کارونو باندې اخته دي، مصروفه دي او دوی نو دغه وایرنګکاري چې ورته وایي دا تخنیکي چارې، دا کوم تخت چې په دې پاور بانک کې لینونه چې یو بطري وچی چې زم دومره نه پوهېږم نو ځکه زه خو انجینر نه یم د دې برخې. نو دغه ټول کارونه دلته ترسره کیږي، دا ورونه یې ترسره کوي. و به ګورو چې دې کې بیا د افغانستان تولید مکمل کارول کیږي که نه،
ځینې وسایل یا توکي له نورو هیوادونو څخه هم راوړل کیږي. په دې اړه به ورور راته وایي. در پاوربانک که ما تولید میکنیم دیگه مهمترین چیزی است که کاور صحیح منظم برش درست شود و یک سیستم مثلا درست باشه که یک سیستم غیر استاندارد نباشه. ما اگر بطری میسازیم سیستم بطری سازی اگر داریم اگر وایرینگ داریم کارمون استاندارد است و شما میبینید که در تصویر بطری ساختار هستن و مثلا کل مسائل ایمنیش در نظر میگیرن که شارت نکنن و جالی نصب میکنیم و پوش میکنیم. بی ام اس نصب میکنیم. بی ام اس یک تختی است که یک بردی است که چی میکنه، این برد است که اینا میمونه که مثلا چی بکنه بطری خراب شود. حالا این پاوربانک ما ساختیم یک این سویچ است. این سویچکا مثلا این پلکا یا ما میخریم پرزه میخریم. اگر ما بخوایم پروسس بکنیم در یک پروسس یک سویچ مجبور هستیم که یک لک دلار 2 لک دلار ما سرمایه‌گذاری بکنیم تا این پروسس بکنیم. نیاز نیست. فهمیدی؟ این ما میخریم مثلا در 5 روپیه 10 روپیه ساکت کمیت یک سویچ کمیت یک ولتمتر میده مثلا یک ولتمتر است فعلا نیم ولتمتر که شما ببینید 4 نشان میده. اگر بخوایم ما پروسس بکنیم خیلی پروژه خیلی کلان کار داره. دیگه هیچ کمپانی و هیچ شرکتی نمیشه که هر کار خودش بکنه. مثلا یک موتور ابری باز بکنید داخلش ببینید پرزایش یکیش از یک کشور است و یکیش از یک کشور است. مثلا فعلا در کامپیوتر اگر باز بکنیم و چک بکنیم فروسرش مثلا رامش یا تایوانی است، اما شرکتاش ببینید دل است اچ پی دیگه است. دیگه امکان نداره کل کار خودمون بکنیم. یعنی هیچ امکان نداره یک کشور مثلا یا موتور تولید کنه با طور مکمل، مثلا تایرش از یک کشور می باشه و ماشینش از دیگه کاورش از دیگه. یک مثال دیگه مقصد این پاوربانک است. حالا ما رو ساختیم بسته کردیم در این لاین نیاز داریم. حالا ما اگه بشین لاین پروسس بکنیم چقدر وقت مدتی ضایع میشه. لاین میره میخریم نصب میکنیم همون تو دیگه پرزایی که نیاز است. اما مهمترین چیزی است که چه قسم یک پروسس شود، چه قسم یک پاوربانک مثلا بسته‌بندی شود و یک نتیجه داشته باشه، کارش مثبت باشه. مثلا همون ایمیج و همون امپیر مکمله به مشتری بده، کار بده برش. چه قسم بطری جور شود، بطری استاندارد کار شود داخلش، مثلا وایرینگش درست باشه، پرزایی که استفاده میشه صحیح باشه و پیک و دیزاینش مهم است. د دوی نظر به هم ولرو چې هغه پاور بانکونه چې مثلا د نورو هیوادونو څخه راځي او دې سره به څومره توپیر لري، دا خدي کاغه خدي میشه در این مورد به ما بگین مثلا همون پاور بانک هایی که مثلا از خارج میان از کشورهای دیگه به افغانستان کیفیتی از و از او فرق داره ندارد از نگاه بازار که بگوین مثلا قیمت از این خوب میه او خوب میه کیفیت و قیمت هر دویش اگه به ما بگوین؟ یک خود درباره واردات برای شما میگم که هموطنان عزیز همیشه کسایی که وارد میکنه یک چیز از کشور دیگه او هدفش سر فایده است، سر کیفیت نیست. اگر کشور خودش تولیدات خودش خوب باشه اما با کشور ما که میه او کیفیت نداره. همون تو ما خودمون امتحان کردیم و چک کردیم نظر به تولیداتی که فعلا در افغانستان میشه از خوراک، از پوشاک، از لوازم الکترونیکی کیفیتش خیلی خوب است. شما میتونید خودتون امتحان بکنید. و این چیزی که مثلا اگر یک چیزی که از خارج ما وارد بکنیم اولش که گفتم کیفیتش و کیفیتی که در افغانستان ساخته میشه نیست، به خاطر که یک نفر که در افغانستان در کشور خود میخواد یک چیز تولید بکنه و روی هدف روی یک آینده کلان کار میکنه که ما یک جنس وارد بکنیم تولید بکنیم که تا آینده خوب داشته باشیم، پیش مشتری ما کم نبیم، آینده بالا داشته باشیم. اما وقتی یک نفر که یک چیز وارد میکنه او فقط سر تجارت است، دیگه پشت آیندهش نمیگرده. و تولیدات داخلی خوبیش است که مثلا اگر این پاوربانک ما در طول یک سال ما وارنتی میتیم، اگر مشکل ایجاد شود هر اوریزه بکنه اینجا کارخانه در خدمت است، پس رایگان باشون ترمیم میکنیم یا عوض میکنیم تبدیلش میکنیم. اما خارجی که وقتی یک نفر یک چیز از خارجی میخره وقتی خراب شد دیگه نمیتونه که دیگه دوباره بسازه یا پرزش پیدا بکنه. بالکل. دیگه کیفیتش یعنی خوب است. کیفیتش خوب است و نظر به قیمتش ضمانت میکنید. بله ضمانت میکنه. نظر به قیمتش مثلا همین چیزی که ما فعلا ساختیم در 6000 افغانی در خارجیش فعلا 12000 افغانی است. ایرا شما 6000 افغانی میفروشین در بازار؟ 6000. خارجی که از این به 12000 افغانی. 12000 افغانی. باز کیفیت از او خوب می باشه از این. کیفیت گفتم کیفیت به خاطر ما سوری کیفیت کار میکنیم. اون مسئله تجارتی است. مثلا اگه بالتی استفاده میکنه بالتی است که مسئله تجارتی است. ولی فعلا در پاوربانک مثلا مهمترین چیز بطریش است. بطری که ما داخل در نظر گرفتیم بطری است که کیفیت خیلی بالا داره. وقتی ما یک سال وارنتی میتیم در طول یک سال بعد یک سال ما میگیم تا 5 سال شاید باید کار بده. در طول یک سال خدمات داریم. باید کار بده. اگه کار نکنه باز ما کارخانه ما شکست میکنه. برو شکست رو و خرابی پیش میره. به خاطر که تولیدات خود ما داخل افغانستان است.
اوس مهال یې خپله وینئ عملا لکه دا پاور بینک شو چې 1 لک mAh چې د دې په واسطه تلویزیون د دې ترڅنګ ګروپ وای فای سیستم او کمپیوټر موبایل هر رقم سیستم دلته لري. تاسو یې وینئ چې د هرې برخې لپاره بیا داسې ساکټونه ورته وي او چې شی ورته وي که نه دا ورته تیار جوړ دي سویچونه ورسي مکمل تکمیل دي. دی هغه په پوره ډول سمپل تاسو وینئ فاینل سمپل تولید تاسو وینئ د دې پاور بینک چې د دې قیمت نو بازار کې شاوخوا 6,000 افغانۍ دی. پاوربانک ما فعلا تولید میکنیم کل کارش همینجا میشه. بعضی هموطنا میبینن میگه شما وارد نکنیم حتی باور نمیکنه نظر به دیزاین و سلیقه‌ای که ما کار کردیم بعضی باور نمیکنه. دیدن که کاورش از استیل ساخته شده بود دیگه تو چاپش خود ما کرده بودیم با وایرینگش بطری سازیش دیگه از بطری لیتیوم ساخته میشه. بطری به ما دیگه این تو یک بطری ما میسازیم برش. بالکل از بطری لیتیوم است. اینی از یک پاوربانک کلان است فکر کن. دیگه این تو سیستم صحیح نصب میشه استاندارد است که BMS از محافظ شارژ است. BMS یعنی بی بطری منیجمنت و اس هم سیستم. این سیستم میکنه بطری نمیمونه که مثلا خراب شود. هم در حساب چارج و هم شارژی و مزه مگر سخنش. تاسو دوستانو په تصویرونو کې هم وکتل د دې بطری او د نصبولو هغه طریقه او د دې ترڅنګ چې مکمل دلته زموږ د غورونه دغه کاریګر چې لګیا دي دلته کار کوي د تخنیکی برخه مخ ته وړي نو دغسې یو شکل جوړیږي او دا بیا په کور کې وصلیږي او نه پوهېږم لاینونه او دا شیان نور ورکول کېږي چې تاسو وینئ میشه در مورد از این ساکت ها میگین چی میگین در مورد معلومات دیگه درباره این بطری بعضی ها میگه شاید شما رو بار وارد نکنید. حالا صحیح است ما وارد نکنیم. بطری ساخت چین است اما این را استعداد میخواد که به سیستم اصلی را درست بکنه مثلا استاندارد جور بکنه. همین یک کار کلان است مثلا هر غیر مسلکی نمیتونه کارا بکنه. این به سیستم استاندارد جور شده. پاوربانکی است که مشکل یک فامیل حل میسازه. پاوربانک های جی بی زیاد جور شده زیاد کمپانی جور کرده. این پاوربانک هایی است که نو تولید شده در کشورهای همسایه در بعضی کشورها این مشکل یک فامیل حل میسازه. مثلا این پاوربانک کسی داشته باشه وقتی در خانه اگر تلویزیون روشنش میخواست روشن بکنه برقش میزنه برق ایسی داره تا که تلویزیون روشن میکنه و ضرورت شد مثلا پکر روشن میکنه سرش کولر روشن میکنه سرش وای فای لپتاپش روشن میکنه. اگر ضرورت شد بخواد تلفن خود چارج بکنه جای یو اس بی داره تلفن خود چارج میکنه. باز اگر خواست که از گروپ های استفاده کنه این تو گروپ نصب میشه که در خانه نصب میشه از گروپ. این گروپ هم شما هم برش میتیم دو تا گروپ داره و چارجگر کل چیزش هست. و وقتی در انتقال دادن مثلا در شب یک جای تاریکی است مثل یک چراغ دستی خودش چراغ داره و یک نفر از پاکای سولری داره مثلا شمسی دیسی داره میتونه که از اینجا برق بگیره و کولر با پاکای شمسی میتونه برق بگیره و اینجا جای چارج هست اینجا چارج میگیره و کسایی که در ولایت هست مثلا برق نداره از طریق چارجر چی داریم شمسی داریم که اون طریق چارج میگیره دیگه. و این پاوربانک دیگه اش که است 50,000 میچسبی بستانه برق دیسی داره که یک چراغ دیسی قوی داره و دو تا گروپ مثلا میتونه دایی روشن بکنه. دو تا گروپ تقریبا دو شب به یک فامیل کار میته. تلفن چارج کرده میتونه. و این مدل دیگر ساختیم. این مدل دیگر ساختیم که این مدل 30,000 ایمچ است و 16 امپر بطری داره. مخصوص دست فروش ها و کراوچیوان هاست که مثلا یک تا گروپ دو شب برش کار میتونه چارج بکنه. دو شب یک تا گروپ روشن نیاز نیست که مثلا تنها به خاطر گروپ هستی گروپ بطری کرا بگیرن یا جنریتر چالان بکنن. نو دا داغه کراچیوانانو لپاره کنه خصوصا چې دلته په ښارونو کې کراچۍ لري خو برېښنا نه لري د ګاز ډبې څخه استفاده کوي د هغوی لپاره ډېر ګټور تمامېږي. 2 شپې دا پاور بینک کولی شي چې د هغوی لپاره ښه روښنایي یا رڼا ورکړي. نو ډېر ښه خوش شدیم بخیر باشین تشکر. سلامت باشین. قیمتای عرصه‌شان هم برام بگو که باز زیادتر دوستا میخواین که در مورد قیمتش بر شما بگم که هموطنان عزیز این پاور بانک ما ساختیم به 6,000 افغانی از بطری لیتیوم ساخته شده که تقریبا این به یک فامیل یا به یک نفر تا 5 سال بیشتر کار میکنه. لیتیوم است. چارج چقدر میکنه؟ و ما و مشتری میتونه وارنتی کارت میدیم. وارنتی کارت میدیم طول 1 سال اگر هر عوارضی بکنه هر مشکلی بکنه پس برای دوباره ما مشکلش حل میسازیم رایگان. و چارج اگر یک بار چارج بکنه
تنها از گروپ ها استفاده کنه، از گروپ های دیسی. یک افسر به یک فامیل میشه. باز اگر بخواد یک فامیل در شب تلویزیون روشن بکنه، گروه روشن بکنه، دیگه برای 5 ساعت 6 ساعت کار میده. خاطر گروه تلویزیون و تلفن چارج بکنه. اگر تنها تلویزیون روشن بکنه، تلویزیون اگر 50 وات باشه، مثلا 132 اینچ باشه، تقریبا 8 ساعت بیشتر کار میکنه. بسیار این مدل 50000 باز دو تا گروپ تقریبا با یک فامیل چی کار میکنه؟ 2 شبکه کار میکنه و قیمت از 3000 افغانی. و این قیمت یعنی پاور بانک ما که 30000 میشه برای یک کراچیوان است. این 800 افغانی است. این در خانم دیگه استفاده در خانم میشه. کسایی که روشنایی. این حال بعضی هموطنان ما میگه والا 18000 روپیه قیمت است. میرن یک بطری تیزابی رو میخره، یک بطری تیزابی 20 امپر 18000 روپیه میده. باز به او 7000 روپیه بطری چارج میخره. و هم در یک هفته چی یک چند ماه بعد خراب میشه تیزاب. این لیتیوم است که ما 1 سال باش وارنتی میکنه، خراب نمیشه. نو دوستانو لکه څنګه چې زمونږ ګرور معلومات راکړل د دې د قیمتونو په اړه چې 6000 3000 او د دې ترڅنګ 1300 روپۍ د دې قیمتونه دي او کمالونه هم د دې تاسو وکتل. نو هیله ده چې د خپل وطن تولید وکاروي ترڅو دغسې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه پکې مساعده شي او یو ښه کیفیت په ښه بیه په ارزانه بیه موږ ته تمام شي ټولو هیوادوالو ته. در آخر کدام گفتنی پیامی دارین میشه؟ گفتنی پیام اول به هموطنان عزیز می است که از محصولات وطنی خود ما چه کنیم، استفاده بکنیم. ما ایرا براتون تضمین میتونم که فعلا محصولات که در وطن تولید میشه نظر به محصولات که از دیگر کشور وارد میشه کیفیتش خیلی خوب است. هم از نگاه خوراک است، پوشاک است، لوازم الکترونیکی. چون چیز وارداتی که از روی کیفیت کار نمیکنه، روی فایده کار میکنه. مثلا ما این پاور بانک ساخت میبینی کاورش آینی است. چقدر با کیفیت بالا ساخته شده. خدمات به مشتری میتیم برای همیشه، مثلا مشتری هر مشکلی که پیدا کنه پس میاد مشکل شما حل میسازیم. دیگه از وطنان عزیز زمین میخوایم که همیشه از محصولات وطنی کوشش کنن که چی کنن، استفاده بکنن. وقتی که ما از محصولات وطنی استفاده بکنیم به نفع خود ماست. وقتی که یک کارخانه چیز تولید میکنه اگر کل استفاده بکنه به فروش برسه به بازار زیاد عرضه شود، کارخانه رشد میکنه. کارخانه رشد کرد از زمین کار به مردم زیاد مساعد میشه. تشکر. بخیر سلامت باشین. بخیر باشین. خوش باشین. نو دوستانو تاسو دغه د وطن تولید وکتلو او پړی تاسو معلومات ترلاسه کړل او زنو په دې هیله یم چې زمونږ ټول تاجران، زمونږ ټول وطنداران، ټول افغانان باید هڅه وکړي تل د خپل هیواد تولید وکاروي او له دغسې کارخونو والاو څخه د فابریکو والاو څخه هم زما هیله دا ده چې هڅه کوئ چې دغسې ښه کیفیت کې تولید خپل وطن ته وړاندې کړئ او زمونږ ولس، زمونږ هیوادوال ټول باید د دې ملاتړ وکړي او خپل د وطن تولید وکاروي. د داسې ورځې په هیله چې زه بیا دې کارخونې ته راځم نو د دې کارخونې تولید په ټول وطن کې خلکو ته کار اخیستی وي، ګټه یې ترې اخیستې وي او د دې ترڅنګ د هغوی لپاره د هغې ضرورتونو اړتیاو لپاره انشاءالله چې ښه تمام شوي وي او دغه کارخونه لویه شوي وي او د دې ترڅنګ زموږ ډیرو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه مساعده شوي وي او انشاءالله چې تاسو د خپل وطن تولید ملاتړ وکړئ انشاءالله چې پرمختګونه به دغسې لا ډیر شي او دغسې به لوی فابریکې ډیریږي. نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې د وطن په بله برخه کې حاضرېږم تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. قالین های دستبافت وطن نتیجه زحمات وطنداران با قدمات تاریخی، صنعت وطن، افتخار وطن حالا به سطح جهان به دست آورید. با خدمات کارگوی رایگان در وطن غالی در کور خلا چرایلی قالین چرایلی ویزگه. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.